دې سره ستاسو غرض دی. وی چې عیسی علیه السلام الله اسمان ته خېجو نو عمر یې څومره نو کله دې ملګري نه تپوس وکړم چې ستا پلار مړ کېده نو عمر یې څومره تا سره به جواب ومني یا که تا ته ووایم چې ستا څونه عمر دی نو تا سره به هم جواب ومني. داسې قسمه تپوسونه بالکل مه کوئ. داسې د فایدې تپوسونه نه وي. عمر څومره دې سره ستا غرض سره چې عمر یې څومره دا خبره د هغه متعلق نور شرعي مسایل دي د هغې تپوس کوئ. د زکات او عشر پیسې په جومات کې لګول بالکل ښه نه دي. جومات کې به نه لګي. زکات عشر پیسې به غریب له ورکوي او به مالک ګرځي. نه په لار لګولی شي نه په جومات لګولی شي نه په لښتي لګولی شي. هغه به چې غریب له ورکوي چې کوم غریب دی مسکین دی چې زکات په خپله نه ورکوي بل له زکات پې نه کېږي غریب دی نو هغه له به هغه ورکوي او به مالک کوي. هیلې به نه جوړی. بعضې خلک یو غریب ته پیسې ورکوي زکات وایي مونږ تا ته وبخلې او ته پې په جومات کې کار وکړه. دا هیلې بانې دي. دا هیلې بانې مه کوئ. دا د غریبو حق دی. جومات کې دې وس کېږي جوړ یې که او که دې وس نه کېږي مې جوړو. دا غلطه خبره ده چې دا فرض د خدای د طرف نه دی او وتر د جبریل علیه السلام د طرف نه دی او سنت د نبی علیه السلام د طرف نه دی. دا غلطه خبره ده. دا ټول د الله د طرف نه دی. خو فرض دا هغه دی چې رب العالمین او هغې په راتلو کې مونږ ته څه شک او شبهه نشته او د الله د طرف نه لازم دي د پیغمبر علیه السلام په ژبه او سنت هغه دي دام الله د پیغمبر علیه السلام پړه کې ور واچوي. هغه پیغمبر علیه السلام کړي وي کله نه مې کړی کله نه مې کړی یعنې هغه داسې د فعلي یو مونځ دی چې تا له کول بهتر دي. که نه کوې نو د پیغمبر علیه السلام یو طریقه دې پرېښوده ښه دې ونه کړل او فرض خو که دې پرېښودل غاړه دې بنده شو. او دا عمل خو ښه نه دی که جینۍ مثلا دی وایي مټي ته لاړه شي او مور او پلار یې حق کړي نو دا که مور او پلار یې حق نه وایي نو دا نافرمانه ده حق ده. ځکه چې دا ډېره لویه ګناه ده. مور یې وشرموله پلار یې وشرمو قوم یې وشرمو دا ښه خبره نه ده. که ته حقه یې او که نه حقه یې خدای په لیز حقه ده. یو سړی 20 رکعته یا 10 رکعته نفلونه کولی شي بالکل کولی شي. 20 10 40 50 100 څومره چې کوې کولی شي خو چې په صحیح طریقه نفل وکړي. هغه 2 رکعته نفل چې هغه په صحیح طریقه وکړي د هغې 20 رکعته نفلونه بهتر دي چې زر زر یې وکړي او ځان ته خلاص کړي. لږ نفل وکړه خو صحیح یې وکړه. قومه په قلار جلسه قاعده تشهد د هر څه په طریقه وکړه. نو مونځ کوشش مه کوه چې ډېر زیات مې وکړو. چې ډېر زیات کړې نو ته پې ستړی شې بیا تنګ به شې پې او په صحیح طریقه بیا هم نه کې. نبي علیه السلام تهجد چې به کول 2 رکعته هم کړي دي. ګوره د امت دپاره 4 رکعته هم کړي دي 6 رکعته هم کړي دي 8 رکعته هم کړي دي 10 هم کړي دي 12 هم کړي دي. خو غالب به 8 رکعته تهجد نبی علیه السلام کول. بس 8 به اکثر کول نو زیات یې نه شو کولی. څه دا 2 او دا 4 یې کله کله ولې کول. دی په امت اسانتیا راوسته. زموږ امتیانو 2 کوي هم کولی شي. نو 8 رکعته تهجد نبی علیه السلام کړي دي. نو زیات نفل کې ثواب ډېر دی خو چې په صحیح طریقه باندې وکړي.